کچری د زیاتې نهرې د وجې ستاسو په وجود کې د طاقت کمزورتیا راځي، کم ته چې موږ په میډیکل کې ATP وایو چې زموږ په وجود کې دننه جوړیږي، یا د دې سره کچری انسان روزه نسی او نهره تیروي، نو د دې سره زموږ په وجود کې زهرجن مواد خارجيږي چې دې ته موږ ډیټوکسیفیکیشن په میډیکل کې ویلی شو. او د دې سره کچری وایي چې ډیر زیات زهرجن مواد زموږ په وجود کې ختم شي، نو د دې لپاره تاسو د خبرند او خصلاجید استعمالولی شئ. چې سلاجیدو کې دننه فلیویک اسید ورته ویلی شي چې دا زموږ په وجود کې دا زهرجن مواد ختمېدو طرف ته کوشش کوي او زموږ چې کومه ینه ده د بهتروالي طرف ته بوزي. خو د دې سره به انتها زیاته ضروري خبره ده که چېرې د چا بلډ پریشر ډېر زیات کمیږي یا د بلډ پریشر میډیسن استعمالوي، که چېرې د هغه بلډ پریشر زیات وي نو دا انسانان به سلاجید نه استعمالوي بغیر د ډاکټر نه. دویمه خبره ده که چېرې انسان ګردې خرابوي او خرابېدو طرف ته تلی وي، یعنی کمپرومایز کډنی وي، نو دا انسانان به هم سلاجید نه استعمالوي بغیر د ډاکټر د مشورې نه. او دریمه خبره دا ده که چېرې هغه زنانه چې هغه په خېټه باندې حمل ساتي یا ماشومانو له پی ورکوي، نو دا زنانه هرگز نشي استعمالولی. نو بیا که چېرې تاسو ته ښه کوالټي والا سلاجید په کار وي، نو تاسو زموږ په ویریفاید واتساپ نمبر باندې تاسو زموږ سره کنټیکټ کولی شئ. او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي او د اویرنس نه ډکه وي، نو د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کولی شئ.